مازیګر خوي دیده نوشي مازیګر خوي دیده نوشي ورکه غرمشه لیلا کور کوي خوبونه مازیګر دی زه اسرارتل یم او په مومندو ایجنسۍ کې یم انجینیر حضرت بلال چې زمونږ کشر دی ځوان صلاحیت دی دغه د پاره دغه د اوږدې مودې قرضدار یې پوره وړی یم د دغې غرونو نه د مومندو ایجنسۍ انداسې چې د ټولو سیمو په نمایندګۍ دغه غرونه لوړ هم دي دا په سوات کې هم شته دا په نورو سیمو کې هم شته ببر دي د پښتنو د جذباتو د پښتنو د هیلو سره تړلي دي مونږ ته د خوښۍ وختونه هم راکوي ځنګلونه لري مونږ مستوي هم مونږ ته سوري هم راکوي دغه به ورته وایم چې نری نری وریځ ده تماشه ده مازیګر دی په لاس کې مې د مات زړګي شیشه ده او مازیګر دی هماغسې د مات منګي ټیکرې ټولومه هماغه وران ګودر زړه قیصه ده او مازیګر دی په ویره ویره زه د تیرا په غرونو اوړم راوړې مې د ځان سره نشه ده او مازیګر دی خو اوس باید دغه نشې بدلې کړو دا به هم ورته وایم چې د زندګۍ سره رشته بدلوم وخت ستا هره فیصله بدلوم اول به خپله رویه بدلوم نو بیا به وروسته زمانه بدلوم ته که ځان نه بدلوي مه بدلوه زه خپله برخه پیمانه بدلوم له دې شکمن ښاره مې ویره کېږي اوس چې په لاره ځم کوڅه بدلوم دې پېښور کې په یو کور کې اوسم سهار زنځیر ماښام جرنده بدلوم کابل له دې دنیا نه مه ورانوئ کابل له دې دنیا نه مه ورانوئ ګنې نو زه به هم قبله بدلوم او مازیګر نشمه نشه بدلوم مازیګر نشمه نشه بدلوم نور د مینې طریقه بدلوم حضرت بلال ته به دغه ویمه چې د ځوان شعور دپاره د ځوانو صلاحیتونو دپاره باید ټول پښتانه کار وکړي د یو بل سره شناخت پیدا کړو خپل شناخت ولرو په خپلو سیمو کې وګرځو په خپل تعلیم ځان خبر کو په خپل کلتور ځان خبر کو او دغه شعور خپل راتلونکو ته پرېږدو ځکه چې یوازینۍ لاره هم د زده کړو ده د علم ده د شعور ده که پښتانه درسونه ونه وایي پښتانه خپل تاریخ ونه لولي پښتانه له دغې غرونو څنګ ته کښېنني په دغه غرونو ونه خیږي دغې مازیګرو ته را نه شي زما په خیال له خپل کلتور او تاریخ به ډېر لرې پاتې شي خوشحاله اوسئ تل راته آباد اوسئ چې سوات ته راځمه له تاسو سره به ګورم Thank you.